دلته په دې ویډیو کې دوه شکلونه لرو، یو دا شکل او یو هم دا شکل. لومړی که دا شکل په نظر کې ونیسو، په دې شکل کې دلته دوه موازي خطونه دي، دا هم دوه موازي خطونه چې بیا دا د دوو قاطعو خطونو په ذریعه پرې سوي دي او دوه مثلثونه یې جوړ کړي، یو کوچنی مثلث او یو هم لوی مثلث. دلته موږ ته ویل سوي چې د سی ای د زول یعنې د دغه زول اندازه باید پیدا کړو. تر ټولو لومړی موږ باید پر دې پوه شو چې دا دوه مثلثونه سره مشابه یا همورته دي او کنه. نو هغه څه چې لومړی د تاسو مغزو کې هم راځي هغه به دا زاویه وي چې دا زاویه له دې زاویې سره متقابل براز زاویه ده، نو مساوي زاویې دي. همداسې که ورپسې دا زاویه وګورو، دا زاویه دې مثلث کې له دې زاویې سره متبادل داخلي زاویې دي چې دا دواړه هم سره مساوي دي. نو اوس موږ پوه شو چې دا دواړه مثلثونه سره مشابه یا هم ورته دي ځکه دوه زاویې مساوي دي. خو که دا زاویه هم وګورو اړینه نه ده، خو همداسې ګورو دا زاویه هم له دې زاویې سره متبادله داخلي زاویه جوړوي چې دا هم مساوي دي. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې د ای بي سي مثلث د ای بي سی مثلث دا هم د مثلث نخه دا ورته ده له کوم مثلث سره؟ له ای ډي سی سره، له ای ډي او سی مثلث سره. اوس دا دواړه مثلثونه مشابه یا ورته سول، د دوی د ورته زولو نسبتونه هم باید سره مساوي وي. هغه په دې معنی چې دې مثلث کې دا زول له دې مثلث کې دې زول سره ورته ده، نو دا باید مساوي وي د دې زولو نسبت سره چې ای سی پر سی ای کیږي. نو زه غواړم دا تاسو ته همداسې ولیکم چې بي سی پر بي سی پر سی ډي ځکه دې سره ورته ده، دا مساوي کیږي له دې نسبت سره چې ای سی پر سی ای. اوس دلته موږ د دریو قیمتونه لرو، هغه داسې دلته موږ د بي سی قیمت لرو 5، د سی ډي قیمت لرو 3، د ای سی قیمت لرو 4، خو دا قیمت نه لرو. موږ کولی شو دا طرفین و وسطین کو، نور لارې هم شته خو ساده لارې همدا ده. هغه داسې چې د دې کسر صورت د دې کسر مخرج سره ضرب کو، د دې کسر مخرج د دې کسر صورت سره، یعنی چې 5 سی ای دا مساوي کیږي له 12 سره، او که بیا سی ای غواړو پیدا کو دا مساوي کیږي له 12 پر 5 سره. اوس موږ کولی شو دا داسې هم ولیکو چې 12 پر 15 مساوي کیږي له 2 صحیح 2 پر 15. که تاسې بیرته غیر واجب کوئ 2 15 10 او 2 12 پر 15. نو موږ دلته د دغه زول قیمت پیدا کړ، یعنی د سی ای چې څو 2 صحیح 2 پر 15. دې شکل کې مو دا پوښتنه ځواب کړه. اوس غواړو چې همدا پوښتنه چې دې شکل کې ده خو په بله بڼه ده دا ځواب کړو. دلته ویل سوي چې د ډي ای د زول اندازه پیدا کړئ، یعنی چې د دغه زول اندازه. دلته هم موږ یو مثلث لرو، بیا د دې مثلث دا دوه زولې په یو موازي خط سره پرې سوي. دا موازي خط د قاعدې سره موازي ده، دې دوو خطو ته متقاطع خط کیږي خو قاعدې سره موازي خط ده. نو دلته اوس موږ پوهیږو چې دا زاویه له دې زاویې سره متوافقه زاویه ده. نو تاسو اوس متوافق زاویې په اړه پوره پوهیږئ. همداسې دا زاویه له دې زاویې سره متوافقه ده، نو متوافق زاویې خو تل مساوي وي، او دا زاویه خو د دواړو مثلثونو، تاسو به وایئ چې دلته دوه مثلثونه، نو که مدیزي اوس تاسو ته وایم د دواړو مثلثونو ګډه زاویه ده، نو دا دواړو کې مساوي ده. دواړه مثلثونه یا خو دا کوچنی مثلث ده سی بی ډي او یو هم دا لوی مثلث سی ای ای. نو اوس موږ ویلی شو چې دلته هم دا دواړه یو دا کوچنی یو دا لوی مثلثونه سره مشابه یا ورته دي. نو دا داسې لیکلی شو چې د سی بی ډي مثلث سی بی ډي مثلث دا هم د مثلث علامه ورته ده یا هم مشابه ده له کوم مثلث سره؟ له سی ای ای سره، له سی ای ای سره.
دا هم ای او دا هم د مثلث علامه. اوس عین خبره سه ما دلته کړو دلته هم کو د ورته ځولو نسبتونه باید سره مساوي وي په دې معنی سه یعنی سی بی پر سی ای سی بی پر سی ای دا باید مساوي وي له سی डी پر سی ای سی डी پر سی ای ځکه دا سی डी د کوچني مثلث کې ده او سی ای بیا لوی مثلث کې ده چې دواړه سره ورته یا مشابه ځولونه دي. اوس دلته موږ قیمتونه لرو د سی بی قیمت لرو چې 15 واحده ده 15 او د سی ای قیمت هم لرو چې 15 درې کېږي اته. دلته باید تېروتنه ونه کړئ سی ای دا ټول ځول ده دا دواړه باید سره جمع سي دا مساوي کېږي. د سی ډي قیمت لرو 4 او د سی ای قیمت نامعلوم ده. اوس که موږ د سی ای قیمت پیدا کو بیا موږ کولی شو دا پیدا کو ډي ای. اوس دا هم باید طرفین وسطین کو 15 سی ای مساوي کېږي له 8 ضرب 4 8 سره. اوس په بخښنه سره 8 ضرب 4 22 سره. اوس موږ که چېرته سی ای پیدا کوو باید 22 په 15 وویشو. سی ای مساوي کېږي له 22 پر 15 څه دا موږ داسې هم لیکلی سو چې شپږ صحیح 2 پر 15 که بیا هم غیر واجب کې شپږ 15 10 او 2 22. نو اوس موږ دلته د دغه ټول ځول اندازه پیدا کړه د دغه ځول اندازه مو پیدا کړه چې څومره وه شپږ صحیح 2 پر 15 خو د موږ دا اندازه نه ده پکار د موږ دغه اندازه پکار د ډي ای. اوس په یاد ولرئ که موږ له دغه ټولې اندازې نه د دغه ځول اندازه چې سی ډي ده دا منفي کو یعنې 4 دا به د دې ځول اندازه موږ ته راکړي. نو که موږ له شپږ صحیح 2 پر 15 نه 4 منفي کو د دې ځول اندازه لاسته راځي چې دا مساوي کېږي له 2 صحیح 2 پر 15 سره. نو زموږ دا پوښتنه هم ځواب شوه. زموږ دا ویډیو هم همدلته پای ته رسیږي.